د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني لیدنې ته عربي اماراتو ته ولاړ او د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د مرستیا پوښتنه یې وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني 13 ورځ مریض شو، حالات یې وخیم شو. د حشمت غني لخوا زر تر زره روغتون ته انتقال شو او اوس مهال یې حالات د ډاډ وړ دی. ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ویلی دی اوس زه ښه یم، نو هیڅ ډول تشویش مه کوئ او له ملا یعقوب څخه یې مننه هم وکړه. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که مو حقیقت چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د بعضې غیر رسمي سرچینو له قوله ویل شوي چې ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني 13 ورځ مریض شوی او حالات یې وخیم شو. نو د حشمت غني لخوا چې د ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ورور دی روغتون ته انتقال شو، اوس مهال یې حالات د ډاډ وړ دی. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم عربي امارات ته ولاړ او له افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني سره یې لیدنه وکړه او د مرستیا تپوس یې ترې وکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني له ملا یعقوب څخه مننه وکړه. ویل یې زه ډیر خوشحاله شوم چې ته زما پوښتنې ته راغلې، نو ستا څخه ډیره مننه کوم. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.